سلام و وقتتان بخیر. شمارش معکوس برای پایان آخرین ماه 2 سالگی حاکمیت قدرت مطلق امارت اسلامی در افغانستان در حال کلید خوردن است. در این مدت امارت اسلامی با کارت تطبیق نظام 100% اسلامی در برابر منطقه و جهان خط و نشان کشیده است و در جبهه دیگر جهان هم بیکار ننشست. با نشست‌ها و دیدارهای بیشمار به دنبال عملی شدن تعهدات بین المللی از سوی امارت اسلامی است. چند پرسش: افغانستان در نزدیک به 2 سال چگونه یک حاکمیت را شاهد بود؟ آیا امارت اسلامی در مسیر درست تاریخ در حرکت است؟ اگر بله، چرا از سوی هیچ کشوری، حتی کشورهای اسلامی، به رسمیت شناخته نشد؟ و مهمتر، ادامه این سیاست امارت اسلامی کشتی در تلاطم چالش‌های بزرگ را در ساحل امن خواهد رساند؟ مولوی عبدالسلام ضعیف، سفیر پیشین امارت اسلامی در اسلام آباد، با ما همراه هستند. آقای ضعیف، سلام بر شما، به برنامه ما خوش آمدین. تشکر، زنده باشید. بیایم بحث خود را از اینجا آغاز بکنیم. آقای ضعیف، شما در آخرین صحبت‌هایتان امارت اسلامی را به استفاده از چانس دوم تاریخ فراخواندین. منظور شما از چانس دوم تاریخ چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او درنو اوریدونکو ټول ته سلامونه وایم. د الله جل جلاله عادت داسې دی چې د امتحان وخت یا قوم ته یا اشخاص ته یو ځل ورکوي، خو دا په تاریخ کې کیدای شي په هغه نمونو کې چې هغه موږ شاز ورته ویلی شو چې دوم وار د دې فرصت ورکوي. زما هدف دا و چې امارت ته خدای تعالی جل جلاله دوم وار د دې فرصت ورکوي چې دوی بیا سلطې ته راغله او د دوی په لاس باندې د ناټو قوت د دې ځای څخه ناکام ووتل او الله جل جلاله دوی ته د افغانستان ارضي تمامیت کاملا په اختیار کې ورکړي. واقعا زما د نظره امتحان سخت شو، خو دې امتحان کې ډېره زیاته پاملرنه پکار ده او ډېر دقت پکار دی چې سړی د هغه وخت چې موږ مخکې د امارت اسلامي و هغه علتونه چې هغه موږ ولې یو انزوا ته ولاړو، ولې داسې یو حالت ته ولاړو چې موږ د آخرې زمانې خلک وو او خدای تعالی جل جلاله په یو ډېر غټ امتحان کې واقع کړو. په ملک مو کفر مسلط شو، موږ تر ګوانتانامو پورې ورسېدلو، شکنجه سولو، تعذیب سولو، توهین سولو، هر سراسر وسوله. خو دا هغه څه دي چې موږ یو پراخې مطالعې ته ضرورت لري. موږ باید فکر پکې وکړو چې موږ کوم اشتباهات کړي وو او په راتلونکي کې بیا داسې اشتباهات ونه کړو. هدف مې دا و، یو توصیه و د خپل بسیار خوب. اگر بیایم به جزئیاتش آقای ضعیف، چانس اولم شما خودتان بودین، از نزدیک دیدین، یکی از کسایی هستین که تجربه شاید علنا حضور داشتین، حالا هم حضور دارین، میبینین چانس دوم قدرت که به دست امارت رسیده. چه تفاوت‌هایی از چانس اول امارت با چانس دوم میبینین؟ یعنی چی چیز تغییر کرده در روی کرده سیاسی امارت اسلامی؟ چانسونه د اوس تر پخوا ځکه ډیر دي چې هغه وخت کې چې کله موږ راپورته شولو، امارت مو اعلان کړي او طالبان خپل تحریک شروع کړي، تر یو ځای پورې الحمدلله موفق ورسېدي. هغه وخت کې دنیا طالبان نه پیژندل او په افغانستان کې هم 3 کشور به رسمیت شناخته بود. نه زما هدف دا دی چې طالبان په هغه تعریف باندې نه پیژندل چې طالبان څوک دي. دویم دا چې په افغانستان کې د طالبانو تعریف یا هغه د ډیرو خلکو سره داسې واضح نه و لکه اوس چې دی. او دریم شی دا و چې په منطقه کې هغه وخت کې هغه د دوی تاثیرګذاره ملکونه چې افغانستان یې د ځان د نفوذ ساحه بلله، هغه وخت کې دا فکر و، اوس هغه فکر نشته. اوس چانسونه په دې ډېر دي چې دنیا د طالبانو سره مستقیم تعامل کوي، سره د دې چې په رسمیت یې نه پیژني. دا یو. دویم دا چې هغه فکر اوس د بین ولاړ چې افغانستان د یو چا مستعمره وګرځي، دا فکر څوک ان شاء الله 100 کاله نورم نشي کولی. او دریم دا چې
دلته چې کومې پروژې او کوم فنډونه د افغانستان په سر باندې اخیستل کېدله یا هغه دنیا په هغه کې اوس دلچسپي نه لري. او دریم دا چې دنیا چې کوم څه غوښتل چې په افغانستان کې یو داسې نظام راولي چې هغه د دوی د خوښې یو داسې خلک راولي چې د دوی د خوښې په 20 کال کې هغوی ونه سوای کړای او په 100 کال کې نور هم نشي کولی. د هغوی توقعات هم تللي دي. او دریم دا چې د دنیا څلورم چانس چې اوس موږ ډېر لرو هغه دا دی چې د دنیا قوتونه یو په بل کې په اوکراین کې اړم دي او هلته هغه ډیره مهمه ده. دا یو لوی چانس دی چې د امارات په دې حالت څخه څنګه استفاده کولای شي چې خپل سیاسي نظام قوي کړي، خپل ملت قوي کړي، افغانستان اقتصاد په پښو ودري او خپل ملت په ځان باندې راټول کړي او د سیالانو ځان سیال کړي. دا ډیر لوی چانسونه دي چې موږ د تیر څخه پرسش‌های مشخص آقای ضعیف در قسمت رابطه امارات با دنیا دارم، مخصوصا با آمریکا و روس. ولی پرسش من این است که چرا امارت اسلامی به رسمیت شناخته نشد؟ آقای ضعیف، چانس اولم یک محدود تعداد کشورها که 3 تا کشور به رسمیت شناخت، ولی حالا هیچ کشور به رسمیت شناخته نشد. شان درته وایم چې کله ما په ذهن کې نور علتونه به ولري. یو دا دی چې دنیا چې دلته د امریکا په مشرۍ باندې راغلی و، هغوی طالبان و وجهات ډېره بده دنیا ته معرفي کړې ده، خاصتا خپلو ملتونو ته. کی بد معرفي کرده ایره؟ داسې معرفي کړي دي چې طالبان تروریستان معرفي کړي دي او بد خلک یې معرفي کړي دي، ناقضین د حقوق بشر معرفي کړي دي، متشددین معرفي کړي دي. دوی ته دا اسانه نه ده چې دغه وجهه بیرته سپینه کې یا د خپل خبرې بیرته واخلي. دا ورته اسانه نه ده. کله د تعامل لپاره زړه کېږي، د چا خبره مې زړه کېږي، مې ساړه کېږي. خو سیاسي مشکلات په خپل ملکو کې ځکه لري چې هغوی دنیا کې خلک ورته وایي چې دلته داسې ولاړس پیسې مصرف کړي، هلته ولاړس خلک مو ووژل، زموږ خلک مو ووژل، افغانان مو ووژل، د څه دپاره؟ نو چې طالبان ښه خلک و، نیک خلک و، بیا مو ولې دا جنګ کوه، بیا مو ولې دا دونې مصارف کول، بیا مو ولې دا 20 کاله جنګ کوه. نو دا یو څه وخت اخلي چې دوی د خپل استراتیژۍ ته او د خپل وجهې ته تغییر ورکوي. دویم شی چې په موږ پورې اړه لري، مهمه ده ډېره، سره د دې چې کېدای شي تر اوسه پورې ورته پاملرنه هم سوي او وا مې اورېدل چې پاملرنه سوې ده. هغه دا ده چې موږ 2 شیان د افغانستان دپاره ډېر ضرور دي چې باید موږ یې ولرو. چې ما مخکې هم دا ویل دي، یو سیاسي استراتیژي، عمیقه استراتیژي چې موږ د هغه په مټ باندې د خلکو سره تعامل وکړو، هم د ملت سره، هم د دنیا سره، هم د ګاونډي سره. او دویم دا چې موږ باید قانون ولرو، قانون چې هغه د مشروعیت مرجع معلوم وي او تایید شوی قانون وي چې دنیا دغه ته قانون په مټ باندې زموږ سره تعامل وکړي. زموږ تګلاره پکې واضحه، د دنیا سره تعامل پکې تضمین شوی، د هغوی سرمایه‌ګذاري، د هغوی دلته ژوند کول، د هغوی تعامل، د هغوی سره ټول شیان پکې واضح وي. دغسې یو قانون او د افغانانو دپاره قانون، چون دنیا اوس داسې دی چې د قانون مطابق در سره دغه کوي. دوی چې ستا سره ځان عیاروي، هغه به ستا د تګلارې سره ځان عیاروي، ستا تګلاره به هغوی ته واضحه وي، نو هغه سره به دوی بیا تعامل کوي. دا تر اوسه دا خلا نه ده ډکه شوې، خو زه فکر کوم چې کېدای شي ډکه شي. نو ځینې شیان په موږ پورې تعلق لري، ځینې شیان په دنیا پورې تعلق لري. یو بل شی چې بیا هم په موږ پورې تعلق لري، ځکه موږ د دې ضرورت لرو چې دنیا سره تعامل ولرو. یوه مشترکه سیاسي ژبه باید خلق شي یا پیدا شي چې موږ په هغه ژبه باندې دنیا سره وپوهېږو. دنیا کېدای شي تشویشونه ځینې ولري، کېدای شي تشویشه بې ځایه، کېدای خو غوښتنې ولري، کېدای شي غوښتنې بې ځایه وي، کېدای شي د ځینو حرصونه داسې وي چې هغوی د خپل حرص بالا زموږ څخه غوښتنې لري. نو دا یو مشترکه ژبه غواړي، یعنی یو قوي سیاسي حرکت او قوي سیاسي برنامه غواړي چې څنګه موږ کولی شو چې دنیا ته قناعت ورکړو او څنګه کولی شو چې په دغه په مټ باندې دنیا دې ته اړ کړو چې موږ زموږ سره یو سیاسي تعامل وکړي. درست، شما روی نکته‌های مهم انگشت گذاشتین آقای ضعیف، ولی یک شمار از مقامات امارت اسلامی از جمله سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله میگه که به دلیل عدم پذیرش فرمایشات جهان حکومت سرپرست امارت اسلامی به رسمیت شناخته نشده است. به کدام فرمایشات فکر میکنین اشاره میکنن؟ بارها همین موضوع را میگن. یو شی چې
کېدای شي زما نظر فرق ولري د نور نظرو سره. زه په احترام باندې ټولو مشرانو ته، هغوی تر موږ پوهه لري، تر موږ کېدای شي معلوماتو ته رسېدګي هم ولري. ځکه د سیاسي انسان یو موقف داسې چې کله په سیاست کې نو هغه په ډېرو شیانو باندې پوهېږي، او چې کله د سیاست څخه لرې سو بیا لکه مړی هېڅ باندې نه پوهېږي، ځکه د عیني واقعیتونو څخه خبر نه وي، او سیاست یو دارومدار په عیني واقعیتونو باندې دی. خو یو شی چې زه په خپل د ځان سره لرم، زه هېڅ وخت په دې باندې قانع نه یم چې یو څوک ووایي چې دنیا زموږ سره تعامل نه کوي یا موږ نه غواړي. دنیا د مفاداتو دنیا ده، او هر څوک د خپل مفاداتو پسې ګرځي. هغوی کې دا مطرح نه دي چې تور یې سپین یې لنګوټه لري ژره لري نې لري مذهبي یا غیر مذهبي، دا پکې مطرح نه دي، د هغوی سره مفادات مطرح دي. موږ په دې باندې باید فکر وکړو او ډېر زیات باندې په دې باندې کار وکړو چې د دنیا مفادات زموږ سره څه شي دي. هغه مفادات که زموږ سره مشروع وي، د هغه دپاره مشروع لارې باید پیدا کړو، او که غیر مشروع وي د هغه دپاره بیا د قناعت لارې پیدا کړو. که د چا هر شی زموږ سره یو خواسته ولري، خواسته که مشروع وي موږ د مشروعیت لار ورته پیدا کړو، غیر مشروع وي د هغه دپاره د قناعت لار پیدا کړو، یا د جامعې سره یا د کلتور سره. دا هغه شیان دي چې زه خپله په دې باندې قانع نه یم چې موږ په مجموع کې سیاسي هڅه یا سیاسي برنامه یا سیاسي کړنې تر هغه حده کړي دي چې هغه موږ یو دیوال ته ودري. ته دیوال ته نه یې ولاړ. دنیا تعامل ته زړه ښه کوي، هم یې کوي، خو وضاحت ورته پکار دی چې واضحه شي. د دنیا سره تعامل لپاره ډېرې لارې پکار دي. یو لاس کني دوم لاس پټه کوي. دلته ځینې مستقیم کارونه کېږي، ځینې غیر مستقیم کېږي. ځینې که مستقیم او غیر مستقیم دواړې لارې ودرېږي، بیا سړی په مشترکاتو باندې کار کوي چې اوس موږ کوم ابزار دي مشترکات چې د هغو څخه استفاده وکړو. په دې باندې مطالعه باید پکار وي. د اساسي ستراتیژي خبره چې ما وکړله دا ډېره مهمه ده چې موږ پوه سو چې د دنیا ګټې زموږ سره کمې دي، او د هغه ګټې چې زموږ هم پکې ګټې هغه څه کوم څه استفاده کولی شو. ابزار د فشار دپاره چې موږ د هغه څخه استفاده کولی شو هغه څه شي دي په هغه باندې. که موږ په دې باندې پوه نه سو، موږ به په یو فاصله کې یو، هلته یو مشترک ژبه نه لرو چې موږ یو تفاهم ته پوره ورسوي. موږ د دوی په هدف باندې پوره نه یو واضح پوه، او دوی زموږ په هدف باندې پوره واضح پوه نه، نو په مابین کې یو سوء تفاهم واقع کېږي، او دا سوء تفاهم کله تر هغه څه ډېر خطرناک یا بد وي چې سړی یو خطا ولري. سوء تفاهم باید د بین ولاړ شي. موږ حد اقل په ډیپلوماسي کې باید دوی پرمختګ وکړو چې دیوال ته ودرېږو چې وایي چې نور نو نه ځو یا نه سو تللی. په دغه کې چې موږ دیوال ته ودرې، نه تر اوسه پورې مذهبي موانع بولم چې موږ دیوال ته ودرې، او نه سیاسي موانع داسې شته چې موږ دیوال ته ودرې. خو موږ د عدم استراتیژي په وجه باندې چې موږ عمیق مطالعه او استراتیژي نه لرو، او د هغو ابزارو څخه چې غیر مستقیم و مستقیم کار واخلو د هغو سره پوره کار نه دی اخیستی. با توجه به توضیحی که شما دادن آقای ضیف، سیاستی که امارت اسلامی تا اینجای کار در پیش گرفته آیا در مسیر درست تاریخ افغانستان قرار گرفته؟ ما یو خبره مخکې درته وکړله چې د سیاسي سړي مثال داسې د سیاسي شخصیت چې د سیاست څخه لرې سو بیا په ډېرو واقعیتونو باندې نه پوهېږي. کېدای شي زما خبرې کله کله داسې وي چې د عیني واقعیتونو سره برابرې نه وي. تر اوسه چې امارت څنګه روان دی زه یې تاییدوم، الحمدلله ښه روان دی. اگر نمره بتین نمره څو شیان ووایم. ملي حاکمیت یې وساتئ، د افغانستان ارضي تمامیت باندې حاکمیت ساتلی دی. اتحاد چې د رمز د کامیابی دی هغه په خپل منځ کې په امارت کې دا ساتلی دی الحمدلله. او اقتصادي پرمختګونه سړی ویني چې د اقتصاد مطابق یو دای چې هغه بابل اکانومي او چې موږ ته را ترانسفر شوی و راغلی و، هغه زموږ اقتصاد نه و. د افغانستان د اقتصاد مطابق اقتصادي پرمختګونه کوي او کاروبار کوي. اخلاص د چارواکو په کارونو کې ډیر زیات معلومیږي او کوي په اخلاص باندې کار کوي. دا چې
پوهه د غونډې د ورسره که نه ده خو اخلاص یې ورسره شته خدای دې پوهه هم ورته د غونډې زیاته کړي موږ مثبت روان یو خو دا کافي نه دی نور کار پکار دی ځکه زه 3 نقطو ته اشاره کوم چې هغه موږ باید انتقاد نه کوم هیڅ وخت خو وړاندیز کولای شو ځکه د افغان په حیث باندې د افغانستان د یو سپین ږیري په حیث باندې د امارت د یو سپین ږیري په حیث باندې تاسو ته معلومیږي چې د سپین ږیرو عادت دی چې په کور کې یو سپین ږیری که ځای یو شی بیا ځای وویني یا یو حرکت بیا ځای وویني نو دستي وایي دا چې بیا ځای که په ځای خو خپل اظهار کوي موږ د امارت جوړ کړی دی د امارت سپین ږیري هغه یو څه چې موږ ووینو زموږ په ذهن چې هغه وایو چې دا باید اصلاح شي سیاسي استراتیژي دا ډېر مهمه ده چې څومره ژر ورباندې کار کېږي اوس سیاسي استراتیژي دا معنا نه چې زه جوړه کړم سیاسي استراتیژي مسلکي کسان غواړي مسلکي مطالعه غواړي د ټوله محیط حتی د ټوله دنیا معلومات غواړي نظامي معلومات به دې وي پوره دقیق اقتصادي معلومات به لري پوره دقیق سیاسي معلومات به لري پوره دقیق د نظامینو د پارټیو په احزابو د هغوی اهداف د هغوی برنامې د هغوی غوښتنې دا به درته معلومې وي معلومات به لري دقیق جغرافیه کې به د مشکلاتو څخه دقیق معلومات لري د خپل مشترکات به دقیق درته معلومي خپل غوښتنې به دقیق درته معلومي د خلکو د سیمې غوښتنې به دقیق درته معلومي دا ټول د دې په رڼا کې به ته استراتیژي جوړوي به تعامل دغه کوي دا موږ دا اوس فعلا نه لرو او دا باید کار ورباندې وشي دویم شی قانون دا زما سره سوال دی د هر چا سرنوشت د قانون د مخې باید معلوم وي صحیح دا ده چې شریعت زموږ قانون دی قرآن زموږ اصول دي خو دا کلیات دي دا په جزئیاتو کې چې په اسانه سي د قرآن او سنت په رڼا کې وضعي قوانین د ملک لپاره چې اسانه سي د تعامل لپاره چې اسانه سي د خلکو د پوهاوي لپاره چې اسانه سي د خلکو د پوهاوي لپاره دا په کار دی چې باید تصویب سي او قانون جوړ سي او د خلکو سره تعامل پکې وشي دریم شی چې هغه ډېر مهم دی هغه دا دی چې د هغه لپاره هغه کسان چارواکي ډیپلوماټان او نوي ځوانان نوي نسل هغوی ته په دغه قانون په دغه ستراتیژي پوهاوی پکار دی چې هغوی باید پوه وي چې کومه خبره کوي هغه دغه ستراتیژي مطابق کوي نن یوه خبره سبا بل خبره دا باید نه وي ځکه اعتماد په دنیا کې تر ټولو مهم شی دی باور تر ټولو مهم شی دی چې یوه خبره دې وکړه د هغه څه باید شاته نه سي مخ ته باید ولاړ سي دا باید د افغانستان لپاره ډېر مهمه ده یو دریم وړاندیز چې مې دی هغه دا دی چې موږ مشترکات باید د سیمې سره پیدا کړو موږ پوهېږو چې سیمه کې تر اوسه پورې داسې هېوادونه وه ما یو څه په ټویټر باندې هم لیکلي وه خو ځینو خلکو غلط برداشت یې کړی زما هدف دا وه هغه هېوادونه چې تر اوسه زموږ په بې امنۍ کې ګټې لټولې بهرنۍ پروژې یې اخیستلې او فنډونه یې اخیستله او موږ یې د سونګ مواد جوړ کړي وو هغوی دې نن زموږ په ثبات او زموږ په امن کې خپلې ګټې ولټوي کېدای شي دوی ته په ګټه شي معنا دا چې موږ مشترکات پیدا کړو دا اوس نن چې کوم ما یو خبر واورېدی چې افغان ټرینس په نامه باندې یو شی امضا شوی دی چې دا د ازبکستان څخه به راځي پاکستان ته به ځي د هغسې د برق پروژه باید پلي شي د هغسې د ټرانزیټ پروژه باید پلي شي د هغسې ټاپې باید پلي شي د هغسې نور مشترکات باید دغسې چې ګاونډي هېوادونه زموږ امن د ځان لپاره ګټه وبولي زموږ په امن کې خپلې ګټې وویني او موږ د دوی په امن کې خپلې ګټې ووینو نو داسې به سیمه ټوله په امن کې راځي او په دې باندې باید کار وشي عمیق د دې لپاره ډېر زیات پاخه مغزه پکار دی موږ باید هر چا څخه استفاده وکړو داسې مغزه باید راولو چې هغه امتیاز نه غواړي درسره هغوی مغزه لري معلومات لري متخصصین دي تخصص یې کړی دي په امریکا کې اوسي په اروپا کې اوسي په اسلامي هېوادونو کې اوسي فقط یې راوله دلته میلمانه که کښېنوه ورته ووایه چې کار وکړي دا ملک ستاسو دی او په دې باندې کار وکړي استراتیژي راته جوړ کړي په دې باندې کار وکړي چې اقتصادي برنامې راته جوړ کړي په دې باندې کار وکړي چې سیاسي برنامې راته جوړ کړي په دې باندې کار وکړي چې ملت سیاسي دپاره باید موږ کوم قدمونه واخلو
مشورې دي درکوي باید کار وکړي کېدای شي یو وخت موږ ته یو لوی هستي خاوندان سو او هغه څه چې زموږ سره په ذهن کې یا په سوال کوو هغه د هغو ټول خاوندان. حالا میم در مورد دنیا صحبت میکنیم. رابطه امارت اسلامی با دنیا خط سرخای خود مطرح کرده. آقای ضیف شما در جریان هستید میبینین حکومت فراگیر مطرح کرده تا اینجا کار بارها امارت اسلامی رد کرده. موضوع حقوق بشر کار هر روزی شده، بسته شده رو مکاتب خوب میبینین هر روز اعلامیه است و اعلامیه. موضوع گروه های هراس افغان موضوعش شما بیشتر اشاراتی داشتین که بازم پشت همین موضوع هستن که از منطقه گرفته تا کشورهای قدرتمند مثل آمریکا و کشورهایی که در اتحادیه اروپا هستند. و در این طرف امارت اسلامی هم خط سرخای خود داره. بارها مطرح کرده که ما از شریعت عقب نشینی نمی کنیم و رهبر امارت اسلامی گفت که نظام 100% اسلامی رو در افغانستان تطبیق میکنه و بیش از 50 و چند فرمان هم تا اینجا کار صادر شده با واکنش های زیادی روبرو بوده. حالا از دید شما چطور میشه با این دو تا روایتی که با هم در مقابل هم قرار گرفتن یعنی در تضاد هستند، چطور میشه که امارت اسلامی کارت به رسمیت شناسی را بگیره در جامعه بین المللی، در خانواده جامعه بین المللی بره چوکی بگیره و مثل کشورهای اسلامی؟ زه یو بل نقطې ته راځم. زه په دې باندې قناعت نه لرم چې د دنیا چې کوم خبرې کوي دا د دوی سرختونه دي. نه، دا سرختونه هر وخت په شنو باندې تبدیلېدلی شي. ځکه که ته په دې باندې پوه سې، په عمق د مسلې پوه سې او یو سیاسي ستراتیژي ولري، سیاسي مطالعه عمیقه وکړې، رمز د هغو هیوادونو پیدا کړي چې د هغوی اصلا غوښتنه څه شي ده چې په خوله یې نشي مطرح کولی خو بهانې نور شیان لټوي، نو بیا به ته پوه سې چې دا سرختونه نه دي، دا ټول شنه کېدلی شي. کله کله داسې وي چې د یو چا غوښتنه یې وایي خو بهانې 200 کوي او هغه ټینګ یې نیسي، ځکه د هغو ابزارو څخه استفاده کوي. دا دنیا سیاست دی. سیاست هم دې ته وایي چې ته هغه نقطې باید د یو چا په مقابل کې پیدا کړي چې ته جانب مقابل یې وګڼې او ستا خواسته ځینې وي هغه یا نه په پوهېږي یا نه یې درکوي، ته به مختلف ابزار کاروې. د هغه د سیاسي فشار نقطې به درته معلومې چې کوم ځای ته فشار ورکړي، د هغه کمزوریانې به درته معلومې چې هغه کمزوریان چې د هغه څه استفاده وکړي، د هغه د حساسیت رمزونه به درته معلومې چې هغه کوم رمزونه دي چې وکړي. دنیا په دې پوهېږي چې زموږ کمزوریانې کومه دي او زموږ هغه حساسیتونه کومه دي چې دوی ورسره دغه کې د هغه سره لاس اچوي، خو غوښتنې هېڅ وخت نه دي. د افغانستان د حکومت، افغان شموله حکومت یا ټول شموله حکومت، دا د افغانانو خپله موضوع ده. دا په نړیواله سطح باندې د هېڅ چا حق نه دی چې ووایي چې دا رقم حکومت جوړ کړي. او په دنیا کې ډېر مستبد حکومتونه شته چې خلک ورسره تعاون نه کوي. ته خو د افغانستان خو الحمدلله افغان شموله حکومت دی، هر قوم، هر قبیله، د هر سیمې هر څوک پکې اشتراک لري، هغه پکې کار کوي، وزارتونه لري، ریاستونه لري، معاونیتونه لري، ولایتونه لري، پکې کار کوي. داسې یو حکومت ورسره دنیا تعامل کوي چې د یو کور حکومت ټول نظام د یو کور په لاس کې ورسره تعامل کوي، خو نه ټول شمول دی نه بل شمول. دا دغه نه دی، دا هدف نه دی. نه دا سره خطونه سره خطونه بیرته به زه ورته سره خطو ته درته راسم چې زه موږ باید په دې پوه شو چې د دنیا اصلي غوښتنې څه دي. هغه هیوادونه چې د دنیا کلیدي رول ادا کوي د هغوی اصلي اهداف څه دي. که موږ د هغوی په اصلي اهدافو په رمزونو باندې پوه نه سو، موږ ته به فروعیات غټ ښکاري او د هغوی په هغوی کې به ټول وخت واقع وي. موږ به په جزئیاتو کې اخته یو، کلیاتو ته به تللي نه یو. موږ ته پکار ده چې په کلیاتو کې پوه سو چې کلیات څه شي دي، جزئیات خو فروعیات خپل حل کېږي، دا ټول شیان ورسره حل کېږي. خو هغه وخت چې ته پوه سې چې کلیدي شیان څه شي دي او کلیات څه شي دي او هغه څه چې د دنیا واقعا غواړي، یا هغه هیوادونه چې کلیدي رول ادا کوي هغه واقعا څه شي غواړي، په هغه باندې چې پوه سې بیا به وګورې چې دا شیان ټول بیا پاتې بیا بل مخ پر ریشت. آقای ضیف، موضوع کشورهای غربی را میمانیم و شما گفتین که امارت اسلامی باید با مردم تعامل بکنه
و شما در 4 حمل سال 1400 گفتین که در کنار آموزش های دینی باید آموزش های عصری نیز تقویه شود و خیلی زمانی میشه که مکاتب تقریبا در آستانه 2 سالگیش قرار داریم که مکاتب بسته است و کشورهای غربی را کنار میگذاریم. اینجا مردم افغانستان است، امارت اسلامی در رأسشان حاکمیت داره، قدرت به دستش است و مردم هم از امارت اسلامی انتظار داره که بانوها دخترها تحصیل بکنن. بارها مطرح میکنن، از درون امارت اسلامی هم مقاماتشان صدا بلند کردن، گفتن ما این کار نمیکنیم، حقشان است برشان داده شود. افغانستان بدون حق تحصیل دخترها چگونه یک آینده می داشته باشه اگر ادامه پیدا کنه؟ زه یو د هغو کسانو څخه یم چې د ښځو دپاره طریقې تعلیم او د ښځو د تعلیم دپاره زمینه برابرول د هغوی طرفدار یم، ځکه یې دا پرانځه دلایل لرم. یو دا دی چې تعلیم د دوی حق دی. دا چې په تعلیم کې کومې رښتیا د دوی حق دی، دا بیا کار غواړي، سړی ورباندې کار وکړي. دا د دین مسله ده، باید په هغه باندې کار وشي، واضحه شي کومو رشتو کې ښځه کار کولی شي، په کومو رشتو کې نشي کولی. کومو رشتو کې چې ښځه د تعلیم حق لري هغه باید د هغو کې زمینه ورته برابره شي. یو دویم دا چې زه به 3 نقطې ووایم د ښځو د تعلیم لپاره. که سبا امارت اسلامي اعلان وکړي چې موږ د طریقې تعلیم د ښځو لپاره برابره کړه، یقین لرم چې په دنیا کې به ډېر خلک استقبال نه کړي، ځکه د هغوی سره دا مهمه نه ده چې ته د افغاني ښځو نه غم ورسره، نه د افغانانو غم ورسره. هغوی د یو ابزار په توګه د دې څخه استفاده کوي. هغه پوهېږي چې دا یو مسله ده چې باید موږ ځینې استفاده وکړو، خو د هغوی هدف نه دی. هدف دا د افغانانو هدف دی. زه راځم دې دا د افغانانو هدف دی چې افغانان باید تحصیل وکړي، افغانان باید تعلیم یافته وي، افغانان باید مصروفه پاتې شي. دا د افغانانو هدف دی، د دوی نه دی. د دوی لپاره یو ابزار دی چې استفاده ځینې کوي. لکه مخدرات تر اوسه پورې ډېره غټه موضوع، خو چې امارت بند کړه هېڅوک استقبال نه کوي، نه پکې کومک کوي، ځکه د هغوی لپاره دا مهم نه دی. هدف فقط د تبلیغاتو د امارت په ضد باندې یو شی و چې دوی ځینې استفاده کول. د ښځو د تعلیم موضوع ډېره مهمه ده. ما مخکې پیشنهاد کړی و که 50 کسه علما، داسې علما چې د امارت لپاره هم سقاط وي، د ملت لپاره هم سقاط وي، کښېني طرز العمل ورته جوړ کړي. په کومو رشتو کې باید دوی تعلیم وکړي، د کومو شرایطو مطابق باید تعلیم وکړي، دا ورته برابره کړي. په دې کې به څو شیان راشي. 3 مهم ګټې به د امارت لپاره وي، د ملت لپاره. یو به دا وي چې ملت به راضي شي، او دویم به دا وي چې دا زموږ کم خلک په دغه نامه باندې د افغانستان فرار کوي، هغه به په خپل ملک کې اوسي. د هغوی ملک دی، موږ خو نه غواړو چې ما یو افغان، زه د افغان په حیث باندې چې دغه ټوله دنیا راکړي، والله بالله که زه په بل ځای کې ګزاره وکړم بېل افغانستان، زه مینه لرم، زه مرګ ژوند ټول دلته په افغانستان کې غواړم، او په هر افغان باندې دا ګمان کوم. ولې یو څوک د افغانستان څخه ولاړ شي بل ځای ته؟ هېڅ قیمت باندې نه غواړم. دویم، عزت د هرې ښځې ماته د خور غوندې دی، که د شمال ده، که د جنوب ده، که پښتانه ده، که غیر پښتانه ده، هغه زما خور ده. زه د هغوی عزت باید وساتم. د هغوی عزت په خپل ملک ساته کېږي، بل ځای نه دی، او موږ د دې مسؤلیت لرو چې د دوی عزت دلته وساتو. دریم دا چې دښمن ته ورته لاس یو راستول لري، موږ په وایي زموږ مسله ده، زما خور ده، زما مور ده، زما لور ده، زما په ضد باندې کار کوي. ولې زه د هغوی پرسش مطرح ولې د هغوی ته ورته لاس یو راچوم؟ ولې؟ او حل شرعي حل لري، دا باید وشي. دریم شی، څلورم شی چې دی هغه دا دی چې موږ تر اوسه پورې د جهان علما د دې د حرمت لپاره یا د منع لپاره هېڅ یو عالم نه دی پیدا شوی. د علماو په تقابل کې واقع کېږي، سړی باید دا مسله حل شي، څومره چې ژر حل کېدلی شي حل شي. ما د ملت سازي فکر هر وخت ما سره یي چې ملت سازي موږ څنګه وکړو. که تاسو ما خبرې اورېدلې، زه په دې عقیده یم چې ملت د افغانستان د ارضي تمامیت څخه دفاع کولی شي، نظامونه یې نشي کولی. که نظام او ملت سره هماهنګ یو موټی نه وي، د ارضي تمامیت څخه موږ ولیدله په تاریخ کې چې نظامونه ډېر ژر سقوط وکړي، خو ملتونو تر اوسه سقوط نه دی کړی. ملتونه په اعتماد کې اخیستل، د ملت غوښتنې په د شرایط مطابق منل، او زه په دې
عقیده یم چې موږ په ملت کې موږ د څوک نه لرو چې غیر شرعي غوښتنه دي وکړي، هغوی ته باید لاسرسی هم ولرو، حل هم ورته ولرو، لار هم ورته ولرو. یو بل شی چې ډېر مهم دی هغه به زه ووایم، د یو اسلامي نظام د هغه دپاره یو ماډل په دنیا کې چې ټولو سوالونو ته جواب ووایي، دا پکار دی چې دا یو نمونه د ټول اسلامي چې په دنیا کې ټول تنظیمونه او خوځښتونه د هغوی دپاره یو ماډل وګرځي، دا پکار دی. خو اسلامي نظام ماډل باید ټولو شیانو ته د حل لاره ولري، د ښځو حقوقو ته، د ښځو د تعلیم موضوع ته، د انسانانو حقوقو ته، د هغوی د تعلیم موضوع ته، اقتصادي پرمختګ ته، بانکي سیستم ته، د سیاسي مشارکت، هر شی چې د یو انسان ضرورت دی په دنیا کې هغوی دپاره ټول دپاره د حل لاره ولري. او مسلمانان په دې قانع چې دغه لاره ماته در نورو ماډلونو چې هغه دیموکراسي ده، هغه کمونیستي ده، هغه سوسیالیستي ده، یا هغه نور نظامونه تر هغوی ټول ماته په دې کې ګټه ده. داسې یو ماډل وړاندې کول د افغانستان په ګټه دی، د دنیا په ګټه دی، او داسې ماډل باید موږ په هر قیمت چې جوړ کړو، او که نه په داسې یو ماډل کې که په دنیا کې موږ خدای نخواسته یو ځای ناکامه راځو، دا یوازې موږ شکست نه ده بلکې د ټولو مسلمانانو شکست دی. ځکه بیا به دنیا په دې تبلیغ کې چې مسلمانان د یو سیاسي نظام د چلولو وړتیا نه لري یا د هغه دپاره یو ماډل نه لري، نو دا شی موږ نه ستړېدونکې هیلې ورسره تړلي دي، نه فایدونکې هیلې ورسره دي، او نه ستړېدونکې هڅې راسه غواړي. دغه په صفت نه، د یو مسؤل په صفت نه، زما څه غواړي چې یو فرد یم د افغانستان، یو تبع یم د افغانستان، یو مسلمان یم د دې جهان، زما ټول سرنوشت ورسره تړلی. حتی دا نه که په امریکا کې یو مسلمان دی، که په عربستان کې یو مسلمان دی، که په افریقا کې یو مسلمان دی، که په اسیا میانه کې یو مسلمان دی، که په استرالیا کې یو مسلمان دی، چې څونه د اسلام د نظام دپاره کار کوي، د ټولو هیلې د دې نظام سره تړلي دي. دا ډېره مهمه ده، دومره غټ مسؤلیت چې ما مخکې تاسو ته دا خبره چې اوله پوښتنه تاسو راسه وکړئ چې تا ولې ویل دي چې امتحان سخت شو، ځکه مې وویل چې دا هغه چانس دی زموږ دپاره چې خدای نخواسته، خدای دې نه کړي که موږ په د اسلامي نظام د ماډل په تطبیق کې ناکامه راځو، دا د ټول دنیا د مسلمانانو ناکامي ده، او که کامیاب شولو به ټول نظامونو به کامیابی. بسیار زیاد تشکر آقای ضعیف. همونطور که شما هم توضیح دادین، حالا کشورهای غربی را هم کنار میگذاریم، اونا هم هر روز اعلامیه هم میتن در مورد نقض حقوق بشر و خب امارت اسلامی هم هر کدامش که میه رد میکنه، ولی کشورهای اسلامی، علمای جهان اسلام از اندونزیا، ترکیه تا عربستان تا در کل سازمان همکاری اسلامی در مقابل بسته ماندن مکاتب دختران واکنش نشان دادن. حالا من این رقم پرسش از شما میپرسم که امی بسته ماندن مکاتب دختران گفتین که موضوع داخلی ماست، خود ما باید در موردش تصمیم بگیریم، این به نفع امارت اسلامی است فکر میکنین؟ اگر امین بود 100% د عبارت په نفع ده. ما ټول جزئیات وویل مخکې چې په دې کې د تقابل څخه موږ راځو، په دې کې د ملت سره ټول نږدې کېږو، په دې کې د هغو خلکو چې په دغه نامه پیرار کوي د هغه څخه موږ راګرځو، په دې کې د دشمن د تبلیغاتو ښکار نه ګرځو، په دې کې ډېر هغه شیان دي چې دا ټول سوالونه موږ ته حل کوي، لاره راته هواري او شرعي لاره او حل هم ستا ډېر اسانه. که یو 500 کسو علماو ته دا موضوع وسپارل سي د شریعت مطابق، د افغانستان د کلتور او د عنعنات مطابق لاره ورته پیدا کړي، موږ به خپل عزت خوندي کړي په ملک. مهمه ماته زه خو په د باندې پاتې سوی یم، ما د باندې خلکو ژوند لیدلی دی، ما افغانان لیدلی دي، په اروپا کې مې لیدلی دي، په افریقا کې، په اسلامي ملکو کې ما هغوی لیدلی دي. زه په هېڅ قیمت یو افغان په دې باندې زړه مې نه مني چې زما یو افغانه ښځه دې یو ځای واوسي او د دې عزت سره به دې لوبې وشي، هېڅ نه منم. او که د افغانستان زما عزت وځي، زه هېڅ ګارنټي د دې نه لرم چې هغوی به د هغوی عزت ته به صدمه نه رسېږي. نو که موږ غواړو چې د افغانانو پوره نمایندګي وکړو، د افغانانو عزت باید په خپل کور کې وساتو. حتی دا دوی حق هم دی، خو موږ نهایت باید دا مسؤلیت ادا کړو چې د افغانانو عزت په خپل کور کې وساتو. در دې علاوه یو بل شی به درته ووایم،
تعلیم چې څوک کوي هغه کوي، هغه خامخا کوي. دا اوس چې بندیم کې کوي. سټارلینګ سیستم اوس د امریکایانو فعال کړی دی. دوی په دې باندې کار کوي، په سټارلینګ سیستم باندې چې د سټلایټ له لارې داسې یو حالت جوړ کړي چې د انټرنیټ د ټول افریقي مفت انټرنیټ او هر کور هر ځای کې استفاده ځنې وشي. او د دغه سټارلینګ سیستم د لارې چې هیڅ به د کنټرول لاندې نه به ورځای ته مخابرات کنټرولولی شي، نه به د هغوی په خبر، نه به حکومت کنټرولولی شي، نه به هغوی په خبر، ځکه موږ هغه پیشرفته سیستم نه لرو چې دا شیانو کې کار وکړو. هر کور کې به خلکو ته تعلیم ورکوي او ستا په ضد به ورکوي، تعلیم به ورکوي، بورسونه به ورته ورکوي، امتیازات به ورته ورکوي، سبا به یې درسره نقلي وباسي به هم. نو تر هغه خو دا ښه دی چې په احسنه طریقه باندې خپله تعلیم ورته ورکړي. دوی مصروف یې وساتي، ښځې مصروف یې، چې څوک یې غواړي، چې څوک یې نه غواړي هغه یې نه راولي. څوک مدرسه غواړي مدرسه دې وایي، چې څوک ښوونځی وایي په احسنه طریقه د شریعت مطابق ښوونځی وایي. نصاب په تا پورې اړه لري، څنګه نصاب ورته جوړوي. نصاب داسې نصاب ورته جوړ کړه چې د تعلیم او تربیه دواړه مخ ته بوځي. موږ یو دوه بخش په دغه کې لرو، تعلیم تربیه. تعلیم حصول د علم دی چې موږ هغه عصري دي که دیني دي، هغه موږ حاصلو. خو تربیه ورسره د انسان اخلاق جوړول چې دی باید څوک دی باید په جامعه کې کوم رول ادا کړي، دی باید څنګه انسان جوړ شي د جامعې د خدمت لپاره، د دین د خدمت لپاره، د وطن د خدمت لپاره څنګه انسان جوړ شي. مهمه دغه تربیه ده چې موږ تربیه څنګه ورکړو. تعلیم کې هیڅ مشکل نشته. ریاضي زده کوه، یو دوه هغه درې کېږي، ځه پسې بیالوجي زده کوه، میت زده کوه، ټوله کاریکولم چې راواخلې د نصاب په ټوله چې حاصله یې بله خبره پکې نشته. یو انسان ته ورشت ورکوي، علم پکې زیاتېږي. خو مهمه دا ده چې تربیه څنګه ورکوې. که ته تربیه د اسلام مطابق ورکړې، یو ښه انجینر به یو ښه مسلمان به، یو ښه پیلوټ به یو ښه مسلمان به، یو ښه اقتصاد پوه به یو ښه مسلمان به. نو دا تر دې چې یو جاهل وي، نو تر هغه خو دا ښه دی چې اوسې دا ملک اقتصاد والا ته ضرورت لري، دا ملک انجینر ته ضرورت لري، دا ملک تخنیک والا ته ضرورت لري، دا ملک تاجر ته ضرورت لري، دا ملک ډیپلومات ته ضرورت لري، دا ملک ژبې والا ته ضرورت لري. دا خو ملک دی، کور نه دی. نه په مزاج چلیږي. دا ملک هر چا ته ضرورت لري، هر څوک باید موږ ولرو، خو تربیه باید سم وي. بسیار زیاد تشکر. در منطقه میایم، همونطور که چند تا کشور است، یکی از اون کشورها را شما تجربه سفارتش داشتین که پاکستان است. قوس سال 1400 گفته بودین که من نقل قول میکنم چیزی که شما گفتین، من به عنوان یک افغان بالای پاکستان 1 ساعت هم باور ندارم. حالا بین پاکستان و افغانستان در این روزا یک کمی تنش‌های لفظی بالا شده و وزیر داخله پاکستان ادعا میکنه که تحریک طالبان پاکستانی در خاک افغانستان حضور داره و از اینجا عملیات میته، اونجا نیروهای پاکستانی جان خود از دست میته. و نماینده ویژه پاکستان هم با سفر 3 روزه در کابل داره و با مقامات امارت اسلامی صحبت میکنه. شما رابطه اسلام آباد کابل رو چطور میبینین در این مقطع و بحث TTP در این میان چگونه یک قصه است؟ زه په ډېرو شیانو کې معلومات نه لرم، خو دومره ویلی شم چې د سابقه تجربو په اساس باندې دا ویلی شم چې زموږ ګاونډیان د منافعو ملکونه دي. نوم د اسلام ورسره کارول، نوم د برادر و د ورور ورسره کارول، نوم د ګاونډي ورسره کارول، دا هغه څه دي چې سړی ځان په غولوي. ځکه زه په دې عقیده لرم چې مسلمان د مسلمان لپاره باید څوک او یو ګاونډی د ګاونډي حقوق څنګه وساتي او یو ورور د ورور حقوق څنګه وساتي. په دې زموږ عقیده د مسلمانانو. خو کله چې یو ستا مقابل طرف په دې باندې باور نه لري او ته کوي، نو بس فقط ځان غولوي او هغه به ستا د دغه حسن نیت څخه، د دغه اخلاص څخه، د عقیدې څخه بده استفاده کوي. زما هدف دا چې دنیا د منافعو دنیا ده، سړی باید ډېر دقیق واوسي او په دقت باندې ولاړ شي، په ډېرو په نومونو او په القابو باندې باید تېر نه وځي. دا یو. دویم مجبوریتونه دي، دا ملکوت مجبوریتونه دي. موږ هم مجبوریتونه لرو، هغوی هم مجبوریتونه لري. د پاکستان حالت چې اوس وګورې، د دوی اقتصادي مجبوریت د دې تقاضا کوي چې دوی باید یو لویه پروژه ولري، پیسې ورته راسي، درآمد راسي.
او هغه درآمد تر ډېره پورې دوی پخوا هم داسې په دې کې دغه کړی و چې څنګه په سیمه کې داسې یو مشکل پیدا کړي دنیا ته وایي چې دغه دی دا غټ مشکل دا چې تاسو تهدیدوي دنیا تهدیدوي ویې خوړله زموږ سره کومک وکړي پیسې راکړي او نظامي تجهیزات راکړي چې موږ مخنیوی وکړو او ستاسو سره همکاري وکړو په حقیقت کې هېڅ هم نه د کوچنیانو شیانو سببو جوړي دا سیاست دی کې امارت هم باید د دې چانس چاته په لاس ورنکړي ډېر دقیق اوسي چې د دې چانس باید چاته په لاس ورنکړي چې زموږ د اخلاص و دغه څخه استفاده وکړي کله کله داسې چې سړی په اخلاص کې بند راسي هغه اخلاص د یو چا سره کوي حل ورته غواړي خو هغه بیا ستا په ضد باندې کاروي مثلا په کانټینټل کې کوم ملاقات یې وخت کې وسو دا د امارت اخلاص و چې د پاکستان د طالبانو د دوی په مابین کې منځګړي وکړي د دوی مشکل حل کړي خو اوس هغوی د ثبوت په شکل دنیا ته دقیق چې ګوره دا دی په هغه ځای کې وه هلته نه وای نو څنګه هلته راتله څنګه موږ پیدا کړه څنګه دا هلته وجود لري ګوره د یو اخلاص ورورګلوۍ څخه بده استفاده شول دغه نه باید داسې اوسي سړی دقیق اوسي په خپلو منافعو کې په خپله استراتیژي کې ډېر دقیق باید ولاړ شي دا یو دویم دا د باور خبره چې کله ما کړې ده باور ځکه نه لرم چې زه هر د دنیا حرص داسې دی د ګاونډي حرص د بل چا هر څوک خپل یو شی لاسته راوړي هغه تا نه دخي ستا 1 میلیون ګټه د یوې افغانۍ د ګټې سره نه ده برابره که د یوې افغانۍ ګټه وه ستا 1 میلیون تاوان و هغه ستا تاوان ته دی نه ګوري هغه رسي خپل یوه افغانۍ لاسته راوړي نو دلته به ته په چا به باور نه کوې نه به پر ګاونډي نه پر بل چا باندې په خپل استعداد او په خپل علم په خپل استراتیژي په خپل سیاسی قوت باندې په خپل ملت باندې اعتماد کوي چې د دنیا سیاست دغه هدف دی. بله با همین رویکرد که حالا پاکستان در پیش گرفته و ادعا میکنه میگه سران TTP را که در خاک افغانستان است به ما تسلیم کنین یا شبیه این واکنش ها را ادامه میده آینده ای روابط شما چطور پیش بینی میکنین؟ ما چې کوم ټویټ کړی څو ورځې مخکې هدف مې هم دا و چې کوم کسان چې زموږ په بې امنۍ کې تر اوسه پورې ګټې لټولې اوس زموږ په ثبات کې ګټې ولټوي موږ ډېر مشترکات لرو دا که داسې اوسي چې اقتصادي مشکلات وي نو موږ په دې سیمه کې که د افغانستان په امن کې سي د دې سیمې اقتصاد رغېږي دلته به ډېرې غټې پروژې پلي کېږي چې هغه یوازې زموږ ګټه نه بلکې دا ټوله سیمه ورسره ګټمنه کېږي ترکمنستان به ګاز خرڅېږي پاکستان به د ګازو څخه استفاده کوي د دوی ټوله منشینري به ګازو ته اوړي هغه به ځینې استفاده کوي او داسې به کېدلی شي د هغه ځای څخه په ECG باندې تبدیل شي دنیا ته ولاړ شي کولی شي د هغسې د برق ضرورت لري او ترکمنستان ډېر برق لري کېدای شي د هغې خوا څخه برق راشي او داسې ولاړ شي پاکستان یو مارکیټ ته ضرورت لري چې دوی خپل پروډکټ باید څنګه نور سیمو ته انتقال کړي کېدلی شي د افغانستان څخه د ترانزیټ ښه استفاده وکړي اسانه کې دوی ته ښه مارکیټونه پیدا شي دا د کېدای شي د دوی د طولاني مدت لپاره یو ډېره غټه ګټه اوس دې په امن کې زموږ سره ژوند وکړي او په امن کې دې زموږ په امن کې دې ګټې ولټوي دا به د دوی په ګټه زما ورته مشوره هم دا ده دغه بهانې چې TTP ده او PPP ده او پلانکۍ ده دا په در نه وي ځکه افغانستان یو مظلوم هیواد دی کړېدلی هیواد دی ځورېدلی هیواد دی په مختلفو نومو باندې ځورېدلی دی هیڅ وخت افغانستان نه دا اراده لري چې د چا ملک بیا امن کړي نه د دې توانایي لري چې د چا په ملک مداخله وکړي نه د دې دلچسپي لري چې نور هیوادونه بیا امن کړي یعنی از مظلومیت افغانستان استفاده نباید شد نه باید د افغانستان د مظلومیت استفاده وشي او نه دا چې خپل که ته زموږ په دغه باندې باید نور باندې نه کړي افغانستان نور الحمدلله یو مستقل هیواد دی تعامل کولی شي د دنیا سره او دا تعامل باید نورم ګړندی کړي قوي کړي کلک کړي ځکه د سیاست لوبه داسې ده سیاست د یو لوبې مثال لري چې ته به سبا ته چې ستا مخ ته څه راځي ته به نن ورته به ټرینینګ کړي نن به ورته تدریب شوی نن به تا ځان ورته چست و چالاکه کړي سبا چې د چا سره په مقابل کې باید هغه ته شکست ورکړي که د چا سره منډه کوي ته باید په منډه کې تر هغه تیز ولاړ شي که 1 انچ شاته رالی یا د غفلت پکې وکړي نو سبا ورځ 2 انچه بل سبا 3 انچه بل سبا بار په مترو باندې پاتې کېږي هر وخت سیاست ته باید سړی آګاه وشي
چی روان دي په سیمه کې د هغو څخه باید علم حاصل کړي، استخباراتي معلومات باید ولري، ډیپلوماټیک معلومات باید ولري، کنسلګریو د سفارتونو معلومات باید ولري او خپل ستراتیژي دغه مطابق باید مخته ولاړ شي. موږ باید په هیڅ وخت نور په شان کې دوکه نشو او موږ باید ډېره مهمه خبره ده چې کوم دا به زما یو توصیه وي زما ورونو ته چې د خوشباوري ښکار نه شي، خوشباوري به نه کوئ، کار به کوئ، په ځان به اعتماد کوئ، وړتیا به په ځان کې پیدا کوئ چې د کار وړتیا ولري او کار په مخ یوسي. خوشباوري به نه کوئ، خوشباوري سړی غافله کوي او خوشباوري سړی خطا کوي. در منطقه و در سطح جهانی نشست‌های زیادی برگزار شد در برابر وضعیت فعلی که در افغانستان است در این مدت و تقریبا در تمام نشست‌های امارت اسلامی دعوت نشد. حالا صدا میرسه از مسکو که سفیرش در کابل آمده با وزیر خارجه امارت اسلامی صحبت کرده که در فرمت مسکو امارت اسلامی دعوت شده، چیزی که از آدرس امارت اسلامی است. روس‌ها چه سیاستی دارن و چرا این چرخش داشتن حالا بحث فرمت مسکو در پیش گرفتن و از امارت اسلامی چی میخواه با برگزاری این نشست؟ فکر کوم ځینې حقایق دي چې ځینې هیوادونه په پوهېږي، ځینې لا تر اوسه پورې نه یې ورسېدلي. د مسکو دپاره دا مهمه ده چې افغانستان د یو صد په توګه لکه څنګه چې پخوا په تاریخونو کې وو، افغانستان د شرق او غرب ترمنځ یو حاجز و او دا حاجز چې کله بې امنه شو، سیمه ورسره بې امنه شوله، دا حاجز په امنه توګه باید پاتې شي. هغوی د افغانستان د ستراتیژیک موقعیت په حیثیت او په اهمیت باندې ډېر ښه پوهېږي او دا د دوی په ګټه دی چې په افغانستان کې امن راشي، افغانستان باثباته هېواد جوړ شي، افغانستان ترانزیت د یو مشکل لپاره چې دوی ته انتقالېږي دا باید جوړ نه شي. هغه کې خپل سیاسي نور مطالعات به هم لري، نور معلومات به هم لري، ګټې به هم لري، خو زما په ذهن کې تر ټولو مهمه ګټه همدا راتللی شي. کېدای شي په دې باندې بیا وروسته هم خلک پوه شي. دویمه خبره دا چې امارات ولې ځینې دغو ته نه دعوتېږي. هغه ما خبره مخکې وکړه چې د طالبانو په ضد باندې دنیا دومره تبلیغات کړي چې ورته اسانه نه ده چې اوس دغه نرمه کړي، خو کرار دا به کېږي. په دې کې امارات هم د دې مسؤلیت لري چې خپله وجهه په دنیا کې په خپله سپینه کړي او دا تر ډېره پورې سوې ده الحمدلله. ما د یو ژورنالیست مرکه نن مې ولیده که پرون مې لیدلې وه، هغه دغه سره بي بي سي سره مرکه کوي او په انګریزي ژبه باندې وه، وایي باور مې نه راځي چې افغانستان داسې افغانستان دی، نه هلته جنګ شته، نه وینه تویول شته، نه تشویش شته، نه دغه شته، اختطاف شته، هېڅ شی نشته او هغه اقتصادي پرمختګ روان دی، خلک عادي ژوند کوي او زه په دې باندې وایي تعصب کوم چې د برټانیې سفارت دغه دی خو دوی پکې نشته، دوی باید دلته یعنې د دنیا په داسې شکل باندې د دنیا وجهه د طالبانو وجهه پاکېږي او دنیا توجه راوړي. داسې شیان باید زیات شي، ژورنالستان دعوت شي وګرځېږي، خارجي پلاوي را دعوت شي وګرځېږي. ما مخکې وویله که یو سړی مستقیم کار نشي کولی، زه مشکل لرم، خو ستا د لارې به باید کار وکړم، د هغو د لارې وکړم، د بل د لارې مستقیم 2 لاسه 3 لاسه 5 لاسه خپل پیغام باید خلکو ته ورسوم. موږ خلک لرو په امریکا کې لرو، په اروپا کې لرو، په استرالیا کې لرو، په هر ځای کې لرو. که موږ نشو کولی د هغوی سره باید تماس ونیسو، که هغوی نشي کولی هغوی د بل چا سره ونیسي او بالاخره د خپل اهدافو او د خپل تګلارې وضاحت باید تر هغه چا ورسوو چې هغه تصمیم نیونکي دي او په دې کې موږ باید هېڅ وخت دغه نسو کښېننو، ستړي نسو او مایوسه نسو. زه د یو شي چې مطلق خلاف یم هغه دا دی چې یو څوک وایي چې موږ سره دنیا تعامل نه کوي. دنیا ولې تعامل نه کوي؟ زه د دنیا جز یم، زه انسان یم، زه دلته حاکمیت لرم، دلته په جغرافیه کې یو حقیقت یم، دنیا ما نشي اګنورولی، هغوی تجاهل په دې کې کولی نشي، ولې نه راسره کوي؟ خو هغه لارې هغه ابزار چې موږ باید استفاده ځینې وکړو هغه کېدای شي دا ما کې تقصیر وي، ما نه یې پوره کړي. د هغو څه باید دغوندې بصیرت باید ولرو، دغوندې وړتیا ولرو، دغوندې کار باید وکړو چې موږ په دنیا باندې خپل چې حقیقت وپېژنو. بسیار تشکر. به پایان برنامه میرسیم، جمع‌بندی میکنیم. یک پرسش مهمم در کل وقتی از جامعه جهانی صحبت میکنن
مقامات امارت اسلامی، تحلیلگرایی که از آدرس امارت اسلامی صحبت میکنه، بحث آمریکا برجسته است و میگن که خیلی از مشکلات حتی بحث به رسمیت شناختن کلیدش به دست آمریکاست. اگر او چراغ سبز نشان بده خیلی کشورها میان امارت اسلامی را به رسمیت میشناسن. همواره امارت اسلامی گفته که با آمریکا تعامل خوب میخواه و گفتن زمان دشمنی نیست گذشته. آمریکا حالا فکر میکنید به دنبال هنوزم دشمنی است یا اینکه تغییر کرده سیاستش؟ زه چې څونه معلومات لرم، مطالعه لرم، امریکا دوه شیان نه غواړي په افغانستان کې. یو، دا نه غواړي چې امارت سقوط وکړي. دویم، د افغانستان د نظام دپاره بدیل نه لري. دا دوه شیان ډېر مهم دي د امریکا دپاره چې هغه دواړه دوی نه په بدیل باندې کار کوي او نه د امارت سقوط غواړي. خو اصلاحات به لري، سوالونه به لري، په هغه باندې خبره کېدلی شي. اوس یو بل شی چې زه بیرته ورته راځم، امریکا رښتیا هم کلیدي رول ادا کوي په دنیا کې. خو په امریکا کې دننه موږ تغییر څنګه راستولی شو؟ دې ته لابي وایي. دا د دې څخه ډېره په دنیا کې استفاده کېږي، دا نور هېوادونه هم استفاده کوي، موږ یې باید وکړو. لابي په یو ملک کې کول دا ډېر مهمه ده چې ته څنګه کولی شې چې هلته دغه شان یو فضا رامنځته کړي چې هغه خپله مجبوره شي چې تا سره تعامل وکړي. مثلا دوی تبلیغ کوي چې دلته دوی ناقضون د حقوق بشر دي. زه CNN دلته را دعوتوم چې راسه وګوره چیرې دي حقوق بشر. د دوی په ژبه باید دلته تبلیغ وشي چې دلته د حقوق بشر نشته، د نقض د حقوق بشر نشته. زه د دوی په ژبه وایم چې مخدرات صفر شوي دي، دلته نشته. زه د دوی په ژبه وایم چې اقتصادي پرمختګونه روان دي. زه د دوی په ژبه باندې د طالبانو پیغام، د امارت د چارواکو پیغام د امریکا ولس ته رسوم چې موږ ستاسو لپاره تهدید او خطر نه یو. موږ هغه خلک نه یو چې موږ سیاسي خلکو موږ ته معرفي کړي. موږ انسانان یو، دلچسپي لرو، خواخوږي لرو د خلکو سره، خلکو ته خیر رسوو، د خلکو خیرخواهي غواړو. زموږ دین موږ ته د دې دغه راکوي چې دا خیرخواهي ده. موږ د هر چا لپاره خیرخواهي غواړو، د هر چا لپاره خیر غواړو، حتی ستاسو لپاره هم غواړو. که موږ په دې کې کامیاب شو چې په امریکا کې لابي پوره وکړو او بیا سیاسي خلکو ته خپله لاره پیدا کېږي. زه پوهېږم ځکه د امریکا یو ډیپلوماټیک نظام دی، هلته رایه کارول کېږي. هلته که هر چا یو کوچنۍ وړه اشتباه وکړه، قدرت ته لاس ورکوي. او زما لپاره خو څوک قدرت ته لاس نه ورکوي، خو ته به داسې زمینه ورته هلته برابرې، داسې لابي به ورته کوې چې هغه هم پکې ګټمن وي. هغه څوک سیاست ته راځي هغه هم پکې ګټمن وي. کېدای شي دا ستا خبره د هغه دپاره لوی دلیل وګرځي چې کامیابه شي. هغه به تر ټولو بیا ستا ښه سپورټر هم جوړ شي. دغه شی په موږ باندې کېږي چې کولی شو. کلیدي رول د رشدام د امریکا دی. خو زه هېڅ وخت په دې باور نه یم چې تعامل غیر ممکن دی. ممکن دی مګر استرالیا غواړي کار. بسیار زیاد تشکر مولوی عبدالسلام سعیف، سفیر پیشین امارت اسلامی در اسلام آباد. بسیار تشکر از اینکه وقتتان گذاشتید. به همین ترتیب میرسیم به پایان این گفتگوی ویژه. تا گفتگوی دیگر، خدا نگهدار.